د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښاري نظم او خلکو ته د اسانتیا لپاره یې د ښار ځینې واټونه د اختر تر ورځې د ترافیکو پر مخ تړلي دي. د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختي جان مراد وایي په ښار کې د بیروبار د کمښت او د اختر چمتووالي لپاره یې خلکو ته د اسانتیا په موخه د مخابراتو او تالاشۍ څلورلارو ترمنځ سړکونه د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلي دي. مراد وایي د اختر تر شپې پلورونکو ته اجازه ورکول شوې چې د سړکونو پر سر پیر او پلور وکړي. د ترانسپورټ په نیت باندې په دې موخه وتړل شو د تګ راتګ په موخه باندې چې دلته د ښاري نظم کمیسیون کوم کمیسیون چې دلته فعالیت ترسره کوي هغوی پرېکړه وکړه چې په دغه شپو ورځو کې په دغه دواړو چوکونو ترمنځ تګ راتګ نه کیږي. خلک ډېري رش ډېري بې نظمي موجوده وي، نو په همدې اساس باندې د یو ښه وګڼله چې د خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی په دې سړک باندې کښېني، خپل کاروبار هم وکړي. دواړه طرفه ورته د اختر شپې پورې دا سړک بند کړی دی تر څو دوی دلته کاروبار ترسره کړي او هغه بې نظمي چې مخکې د موټرو د واسطه رامنځته کېده یا د تګ راتګ په توسط نو هغه هم د منځه وړې ده او فقط یوازې تنها پولي خلک کولی شي دلته تګ راتګ وکړي. کوچني اختر ته د چمتووالي په موخه ښار ته راغلي خلک د مسؤلینو له لوري د ښاري نظم په موخه له شوې پرېکړې خوشحاله دي. دوی وایي د تیرو کلونو په توپیر اوس د سودا کولو پر وخت له ښاره د ژر وتلو نیت نه لري، بلکې په ارام زړه د خپلې خوښې وړ سودا کوي. او الله دې همیشه همدغسې ارامي راولي او خوشحاله وي په دې باندې چې د رش نه خلاصي، بیروبار نه خلاصي او منډې ترړې نشته، اسوده او په ارامۍ سره راتلی شو او خپله سودا ترلاسه کولی شو. په ورته وخت کې دوکانداران وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې د دوی ترڅنګ عام خلک هم د ډیر بیروبار له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دوی په خبره دې پرېکړې د کراچیوانانو اختر یو په دوه کړ. دومره خوشحالي ده چې د اختر یو په دوه خوشحالي شو، ځکه چې یو خو زموږ غریبي ده، د غریبۍ د وجې مزدوري مې راته الله پاک ښه په اسانه باندې دغه کړله، مزدوري مې راته ښه وشوله، او بل د اختر خوشحالي مې د فکر دې راغلی. یاده دې وي چې د اختر په شپو ورځو کې په تیرو کلونو کې خلک د بیروبار له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د خلکو په وینا سږ کال دغه ستونزه حل شوې ده.